په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته درې نوي شیان وښیم. یو پیج بارډر دی د صفحې دپاره چې دلته تاسو دغه سرحدونه انتخابوئ. بل پیج کالر دی د دغه صفحې بک‌ګراونډ سپین دی، تاسو سره کوم رنګ ورکولی شئ. او بل واټر مارک دی. واټر مارک که چېرې تاسو لیدلي وي لیکلي وي کاپي یا فرضاً ټمپورري یا درته وي کاپي رایټ یا درته وایي چې دا مه استفاده کوئ، کاپي کوئ یې مه، کنه مختلف رقم شیان په ډاکومنټ کې لیکلي وي د اصلي خط شوي دا واټر مارک وي. نو راشئ زه به تاسو ته وښیم چې دا څنګه استفاده کوئ. تاسو به راشئ ډیزاین ته، په ډیزاین باندې چې کلیک کړو د دغه ریبن یا د دغه نمایشنامې یا په دغه آخر کې تاسو درې کړلی شئ چې دا درې شیان ووینئ. یو واټر مارک ووینئ، بل پیج کالر ووینئ او بل پیج بارډر ووینئ. اول به پیج بارډر کار کوو. پیج بارډر به کلیک کړئ. تاسو کړلی شئ چې مختلف بارډرونه دلته انتخاب کړئ او حتی تاسو کړلی شئ چې د سرټیفیکیټ د جوړولو په خاطر باندې هم د ده مختلف نمونې انتخاب کړئ. صحیح شو؟ دا یې ده. بل کړلی شئ تاسو د دوه ځله آرت انتخاب کړئ. مثلا زه غواړم چې دا انتخاب کړم او د ده ځم غواړم چې ده دا سایز یې غټ شي. صحیح شو؟ نو دا به ورته انتخاب کړو. مثلا دا هم چې انتخاب کړو دا به انتخاب شي، راشي دا به د صفحې بارډر انتخاب شي. وپوهېدلئ؟ بل پیج کالر دی. د پیج کالر به بیا ډیزاین ته راشئ. ډیزاین ته چې راغلئ په پیج کالر به کلیک کړئ. تاسو غواړئ د ده بک‌ګراونډ ته رنګ ورکړلی شئ. مثلا دیپلوم جوړوئ، اعلان جوړوئ، یو سرټیفیکیټ جوړوئ یا همداسې تنها د ساعتېرۍ دپاره ډیزاین کوئ، کتاب لیکئ، د ده ځای تاسو بک‌ګراونډ ورته تغیرولی شئ. په مور کالر باندې چې کلیک کړئ دلته تاسو خپله د خوښې رنګ جوړولی شئ. صحیح شو؟ بله مهمه خبره دا ده چې واټر مارک څنګه ورکولی شئ. واټر مارک باندې به کلیک وکړئ، دا هم د ډیزاین په ډیزاین ته چې راغلی دا د واټر مارک. واټر مارک کې تیار ځلې لیکل شوي چې هم د کانفیډنشل ډو ناټ کاپي دا تیار لیکلي دي. که چېرې تاسو غواړئ چې کسټوم یا د خپلې خوښې وړ شی جوړ کړئ نو په کسټوم واټر مارک باندې به کلیک کړئ. په کسټوم واټر مارک هم چې کلیک کړو په دغه ځای کې پیکچر تاسو انتخابولی شئ، یعنې تصویر ورته راوستلی شئ او دلته ټکسټ تاسو به ټکسټ انتخاب کړئ. په دې ځای کې به ولیکئ د نمونې په شکل. زه دلته یو لیکم افغانستان. صحیح شو؟ دا مې چې ولیکو دلته ټکسټ رقم یا فونټ انتخابولی شئ او د دې ځای رنګ انتخابولی شئ. مثلا زه غواړم چې زیړ رنګ ولري او په عین وخت کې تاسو د ده لیاوټ انتخابولی شئ. دا عمودي وي که افقي وي دا هم ورته انتخابولی شئ. صحیح شو؟ اپلای به ووایه. نو د صفحې په آخر کې تاسو لیدلی شئ چې دلته افغانستان ولیکل شو. د ده په سر باندې ټکسټ موږ ته کېږي، دا به د ټکسټ په شا کې راشي. نو بیا هم په یاد وي ډیزاین ته به راشئ، د صفحې په آخر کې یا په ښي خوا کې تاسو واټر مارک، پیج کالر او پیج بارډر درې سایز لیدلی شئ.